بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو دوستانو ته چې ما د فیسبوک په صفحه باندې ګوري ټول ته سلامونه درناوی احترامونه وړاندې کوم. په دې تیرو څو ورځو کې چې د مشروطي لوی جرګې خبرې وې ما پکې د نه ګډون په خاطر باندې ځینې شرایط وړاندې کړي او ژمنه مې کړې وه که چیرې دا شرایط ومنل شي نو په جرګه کې به ګډون کوو او مرسته او همکاري به هم کوو تر خپله وسه پورې. بیا په خواشنۍ سره چې د جرګې دایرولو کمیسیون هغه غوښتنې ونه منلې نو بیا په دې برخه کې موږ په خپل دریځ باندې پاتې شولو. دې کې زموږ یو شمېر دوستانو چې په بهر کې وه ملي احساس یې درلود، په داخل کې وه له استرالیا څخه، امریکا څخه، جرمني، بلجیم، ډنمارک، سویډن، روسیې او نورو ځایو کې چې کوم افغانان اوسېږي ملي فکر لري له موږ څخه هیله وکړه چې په هر ترتیب به یې په دې جرګه کې باید ګډون وکړو. خصوصا شیرزاد صاحب له اروپا څخه زموږ بل دوست افضل شیرینزوی دی رسمي غوښتنه وکړه، ډېر ټینګار یې وکړ. زه د ټولو افغانانو څخه ډېره مننه کوم چې ملي احساس لري او د جرګې له اصل سره موافق دي او همدارنګه په دې ترڅ کې ځینو کسانو ښې پرېمانه کنځلې هم وکړې چې هغه د خپل اخلاقي شخصیت نمایندګي کوي چې ولې جرګه کې ګډون نه کوئ، ولې پلمې لټوئ او دوی په خپل تعبیر باندې دا د نظام مخالفت ده، د حکومت مخالفت ده، داسې نور سپیرونې ورسره زیات کړي. نو په دې خاطر دغه ویډیو اوس خپروم چې زموږ دوستانو ته هغه چې ملي فکر لري هغوی ته تسکین سبب شي، ډاډ سبب شي او مننه هم ترې نه کوم چې ملي احساس څخه او هغه چې کنځلماران دي، جګړه ماران دي، د هغوی سره زموږ لاره جدا ده او زموږ پخوانی 30 کلن مزل چې ده هغه د دې ښکارندویي کوي چې موږ څه کړي دي. موږ نه جنګ سالارانو ته تسلیمیږو نه کنځلمارانو ته. کنځلماران اوس یو نوې پدیده ده چې غواړي د حقانیت د پټونې په خاطر باندې اشخاص توهین او تحقیر کړي. دې فکر کوي چې دې لارې نه به ګنې خپلو شومو اهدافو ته ورسیږي. البته دې کې هم دوه کټګورۍ خلک دي، یو هغه دي چې په رسمي ډول معاش اخلي، تنخواه اخلي او شخصیتونو پسې کنځلې کوي، یو ډول خلک دي چې د هغوی احساس او فکر ترمنځ بیلانس برابر نه کیدی شي. د عیني احساس له مخې یو خبره وکړي، ترخه خبره، هغه لا په دې کټګورۍ کې موږ ډېر نه راوړو. خو هغه چې شعوري قصدي غواړي چې دې مسلې ته لمن وهي نو غواړم د دواړو ته وضاحتونه ورکم. اول هغه کسان چې د نظام د مخالفت خبره کوي، نظام هغه د نظام په تعریف باندې نه پوهېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان نظام چې دا هغه اسلامي شرعي بڼه لري او نو افغانستان یو تجزیه کېدونکی اوله ماده کې دا شان تشریح چې افغانستان نه بیلیدونکی اسلامي جمهوري دولت دی. دا د نظام اصل ده او ټول حکومتونه چې راځي د اول ماده د قاعده مطابق باید خپل ځان عیار کړي. نو زه د افغانستان د تجزیه غوښتونکو په مقابل کې کلک ولاړ یم او په دې برخه کې روحاً خوشاله یم چې د هر جابر په مقابل کې مې په زغرده مبارزه کړې ده. نو د نظام مخالف څوک دي اوس بیا لږ واضح کړو. دغه شو د ملي وحدت د حکومت په نامه باندې دا اصلا د نظام مخالف و. دې کې جمهور رئیس اشرف غني 15 دقیقې وروسته دې نظام او دغه اساسي قانون په مخالفت کې قسم وخوړ. اول قسم وخوړ چې دې اساسي قانون مادي به تطبیقوم، محتوا سره به دې اساسي قانون د روحیې مطابق قسم وخوړ. جمهور رئیس ته یو سوګند ورکول کیږي. هغه په ځای کې بیا 15 دقیقې بعد دې اساسي قانون د محتوا مخالفت کې د ملي وحدت په نامه حکومت جوړ کړه. داسې دا حکومت جبري پې جوړ شو که قصدي پې جوړ شو یا د خوښې وکړه نه، هغه بله مسله ده. دا ټولې مسلې چې یو خوا کړو مګر د قانون محتوا ته چې ګورو د قانون مخالف. په همغه ورځ باندې یو ورځ مخکې دې نه چې دې دغې مرحلې ته ورسېږي موږ د اساسي قانون او د نظام په ملاتړ باندې غونډه جوړه کړې، خپل غږ هم پورته کړی او ډاکټر صاحب اشرف غني څخه هم دا هیله کړې وه چې ګوره دومره ساوه دې وکړه چې دا به 15 کلو کې ته به ډېر په تکلیف شي ورسره. هغه وخت کې 14 ورځې شاوخوا کې دا معامله پاکېدله. نور مخالفینو دې وس نه لره چې په ده باندې ناقانونه پرېکړې ومني مګر دا جلا وکړه. ډېر خپلو کمپاینرانو سره مشوره هم ونه کړه، په خپل سره تصمیم ونیو. د خارجانو او د داخلي میکروبونو د فشار په نتیجه کې بالاخره دا حکومت جوړ کړ د ملي وحدت په نامه. دا حکومت د اساسي قانون د محتوا سره په بشپړ ډول مخالف دی. نو اوس دا به راځو چې چا د نظام ملاتړ کړی، چا د نظام مخالفت کړی. دغه حکومت په اصل کې د نظام مخالف دی، د
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مخالف دی. نو هغه کسان چې د نظام او د حکومت په تعریف نه پوهېږي هغوی ته همدغومره یادونه اوس بس ده چې موږ د نظام ملاتړ کړی، د اساسي قانون ملاتړ هم کړی، او هغه چا چې د اساسي قانون پر ضد باندې کودتا کړې وه او دغه ګډوله او روس حکومت یې جوړ کړ، نو دا د نظام اساسي مخالفین دي. دویمه کټګورۍ کې راځو د حکومت مخالفت. کوم حکومت؟ موږ د حکومت د کومې برخې سره مخالفت کړی؟ په دې حکومت کې په سلو کې 50 ډاکټر صاحب عبدالله ونډه لري چې موږ له اولې ورځې نه مخالفت کړی، مګر ځینو ورسره سازش وکړ، ډار او ویره یې احساس کړه. د هغوی مسله چې ده جدا ده. بیا پاتې شو په سلو کې 50، په دې کې زیاته برخه چې د ډاکټر صاحب اشرف غني ده، بیا دویمه کې سرور دانش، او اول معاون خو په خپلو غضبونو باندې ککړ شو، که نه هغه به هم پکې پرېمانه ونډه اخیستله. بیا په دې کې خپله د ډاکټر صاحب اشرف غني ونډه چې ده، یو برخه د بهر څخه راغلي غوړمالان دي چې هغه دې وطن کې هېڅ ریښه نه لري، یو برخه یې د هغو ده، یو برخه یې درباري غوړمالان ده چې خبرې نه کوي او دربار لکه د تیر چینجی دننه حکومت وخوړ او خپلو خپلوان یې مقرر کړل، د دفتر رئیس په شمول باندې د همداسې ګڼ شمېر نور مخالفین چې د ډاکټر صاحب اشرف غني مخالفین وو او موږ ته په انتخاباتو کې سر په کاسه کې اوبه راکړې، هغه دې کټګورۍ کې شامل دي چې د ډاکټر صاحب اشرف غني او د حکومت د ولس ترمنځ غټه فاصله ایجاد کړه. نو دا بله کټګورۍ خلک دي. نو دا حکومت په برخو باندې ویشل شوی. کله چې موږ د حکومت خبره کوو دا باید واضح چې موږ کومې برخې سره مخالفت کړی او د کومې برخې ملاتړ هم کړی. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني هر وخت د جنګ سالارانو په مقابل کې ولاړ دی، موږ یې ملاتړ کړی. کله چې ګډ حکومت جوړېده، ګډ حکومت نه مخکې ښاغلي امرالله صالح په هوایي ډګر په څلور لارې کې او په نور ځایو کې خیمې وهلې وې او د شپې به خلکو ته کبابونه راوړل چې بس دا خیمو کې پاتې شي چې موږ په دې نظام کې او په هغه کې پښتونستان واټ کې مظاهره وکړه او داسې ګڼ شمېر نور جنګ سالاران هم ورسره ملګري وو چې تصویرونه ټولو ځایو کې شته ده. نو دی چې دي دغه نظام د دغه حکومت اوس برخه ده. موږ اول کې ویل چې هر ډول جنګ سالار چې خپلې که پردی په حکومت کې باید ونډه وانخلي. موږ ډاکټر صاحب اشرف غني سره دا ژمنه کړې وه چې ستا پوره ملاتړ به کوو تر خپله وسه پورې، مګر ته به د موږ سره دا ژمنه کړې وه چې زه کرزی نه یم چې هغه دوران به بیا تکرار شي. نو همداسې نور ګڼ شمېر هغه چې وو جنګ سالاران چې کله د په حکومت کې، کله بهر کې، کله موافق یي، کله پخلا یي، کله مرور یي. نو دې په مقابل کې زموږ دریځ چې هغه واضح دی. البته دا دریځ داسې ده چې د خاموش اکثریت دریځ دی، خو زموږ خاموش اکثریت چې هغه مظلوم دی، محروم دی، محکوم دی، چیغه نشي پورته کولی. نو یو ویان ته ضرورت لري چې هغوی دا زه دی په اصطلاح په نامستقیم ډول باندې، په نارسمي ډول باندې د مظلوم ولس ویندویي کوم او دا ماته په ډېر غټ قیمت باندې هم تمامه شوې. بیا 100 تورونه په دې 100 کلونو کې پورې کړل. د پلانکي سره تماس لري، پلانکي هوا سره تماس لري، پلانکي سره خدای فضل داسې پوخ احساس خدای پاک را کړی او د دې احساس له مخې ډېر په تنګ یم، د ملي احساس له مخې چې هر جابر غاصب سره مخالفت دی. نو دا مخالفتونه چې تر دې ځای پورې دوام پیدا کړی. هغه شپې ورځې ډاکټر صاحب اشرف غني په یاد کې چې د ښار په ګڼو سیمو کې خیمې وهلې وې او د ښار عامه نظم یې ګډوډ کړی و. هېڅ خیاط، هېڅ ټامي، هېڅ بل دې جرأت نه لره چې د هغوی په مقابل کې پورته شي. مګر ما څو غټې غونډې جوړې کړې، قصر دنیا هوټل کې کوچیان هم پکې شامل و، نور هم پکې شامل و. ولسونو په یو غږ چیغه پورته کړه چې که دا خیمې ته سهاره پورې پورته نه شول نو موږ یې خپله پورته کوو. بیا خیمې لاړې په خپله مخه باندې او نظام چې بیرته د ثبات خواته، حکومت چې د بیرته د ثبات خواته لاړ. نو اوس بیا دا واضح شي چې څوک د څه شي مخالف دی. زه د دروغو مخالف یم، زه د هوایي ژمنو مخالف یم. زه دا خبره کوم چې موږ تر اوسه هم تر ټولو نه زیاته زړه کې ډاکټر صاحب اشرف غني سره خواخوږي لرو، ځکه زموږ که اختلافات شته، مشترکات هم شته. مشترکات هم دی چې دی هم روحاً، فکراً او عقلاً د دې وطن سره مخالف نه دی، مینه ورسره لري، زه هم لرم. د دې وطن دپاره یو لرلید لري، مګر منظم مدون شکل نه لري. موږ یې لرو، موږ یې منظم او مدون شکل باندې لرو. د کله کله ګډې وډې وایي، موږ یې نه وایو. د په الفاظو کې وړاندې وروسته کله داسې الفاظ استعمال شي د په ضد تمامېږي، مګر موږ هغه کار نه کوو. د سره غوړمالان پرېمانه دي، ما سره غوړمال ګزاره نشي کولی. نو دیم د غوړمالانو په اساساتو کې د غوړمالانو ضد دی، مګر غوړمالان داسې دي چې داسې غوړمالي نه کوي چې دی تشخیص کړی شي. خو خیر، یعنې په غټه کې دیم د غازي امان الله خان د لارې
لاروی ځان ګڼي، موږ هم ګڼو. ده ورته عملي کار شروع کړی. موږ تر دنه مخکې چې د جمهور رئیس شي د غازي امان الله خان د روح د تازه کولو په خاطر باندې، د خوشحالولو په خاطر باندې دلته داسې غونډې کړي چې هېڅ چا دلته د افغانستان کې د غازي امان الله خان دپاره غونډه نشو جوړولی. ملي بیرغ چا نه منه، ملي هویت چا نه منه، ملي سرود چا نه منه. دا ټول شیانو دته په یاد دي چې موږ او د په لویه جرګه کې په کومو شیانو باندې اختلاف لرو. او بیا چې کله لویه جرګه خلاص شوله او د اتمر صاحب چې کومو شیانو کې مداخله کوله موږ مخ ونیوله، ولس ما سره ودرېده. د ولس نو بیا د 2 کاله بعد، 1 کال کې 1 نیم کال 2 کاله بعد بیا وویل چې یاره ښه کار دې کړی چې زموږ خبره دې نه وه منلې. د هغه وخت م را په یاد کې چې په لویه جرګه کې زه د دارالنشا یو تن مسؤل وم او د جنرال دوستم سره د پارټیشن شاته ناست او کم تعهدات د خپل میس کې وکړه او ما د ولس په د استازو په وسیله څنګه مخه ونیوله. کنه نه به دی نن په دغه شکل باندې اوس جمهور رئیس دی به نه و، دی به نه جمهور رئیس، اوس به د والیان هم خپلواک و خود مختار به ولسوالانو به ځان ته ډنګوله، ښاروالانو به ځان ته ډنګوله. دا د دغو غټو ملي مسایلو نه به د ملي سرود په دې ژبه باندې و، د دې دپاره ټولې توطیې جوړې وې، نه به د ملي مصطلحات په دې شکل باندې و. دې کې اوس بحث نه کوو چې دې کې چا ډېره قرباني ورکړې، خو روحاً خوشحاله یو چې دا اساسي قانون چې نن دی جمهور رئیس ده، دا د خلکو د وینو په برکت او د فکر په برکت باندې جوړ شوی چې نن هغه نه په حکومت کې شته او نه په مقام کې شته، نه په څوکۍ کې شته. په دې مړخولو باندې چې د هر کې کېنولي د دفتر رئیس او داسې نور شاوخوا خلک د باندې ته د ستمیانو د افغانستان د مخالفینو مقابله کوي. یعنی دا روحاً چا مات کړ. هغه وخت چې موږ د هویت دپاره مبارزه عملاً مظاهرې ویستلې د کري صاحب د حاکمیت په وخت کې، نو دی د خپلې کاندیداتورۍ په غم کې و. هغه مظاهرې چې خودجوشه مظاهرې چې ووتلې د هویت په ملاتړ باندې، یو کاندید هم رانغی چې دا زموږ هویت ده. د تذکرو ملي هویت په باره کې 3 کاله 2 کاله کري صاحب وځورولو، 3 کاله ده وځورولو. بالاخره همده د حاکمیت کې دی مجبور شو چې نور د ملت رعایت ته غاړه کیدي او بالاخره تذکره واخیستله او بیا په مغه تذکره باندې اوس دایم افتخار کوي او غوړمالان هم افتخار کوي. هغه غوړمالان چې په هر کې د ملي هویت د تذکرې لپاره نوملیکنه کوله یو په مظاهره کې نه و، حتی زموږ په ښې وهلې. نن هغه په حکومت کې دي، هغه همغه تذکرې باندې افتخار کوي. هغه وخت کې ماته ګڼ دوستانو وویل چې ډېر تیز مه ځئ، ډېر مخالفت مه کوئ چې مشکل پیدا کیږي او نورې ستونزې را ایجادېږي، دا کیږي گزاره کوئ. او ما ته خپله په دې ارګ څخه د ډاکټر صاحب اشرفغني په نمایندګۍ باندې اتمر صاحب نورو خلکو ما سره 10 ځله تماس نیولی چې لږ تاسې سلو شئ او هغه دا غوښتنه مغه کوي. موږ به په دې مقابل طرف سره به هم خبرې وکړو. موږ ولې خبرې وکړو؟ زموږ اساسي قانون زموږ سره کرښه ده، اساسي قانون موږ نه تیریږو. دا زما د شخصي خوشحالۍ موضوع نه ده چې ته ما سره مطرح کړې. دي کې په میلیونو افغانان دي، څوک په مستقیم او څوک په نامستقیم ډول باندې په دې پروسه کې داخل دي. وایي خیر که داسې وکړو چې دا د افغان کلمه دی یوازې ستاسو، څوک چې غواړي او څوک چې نه غواړي. مال نه وروره هسې نه کوو موږ. دا کمپرومایز د هویت په سر باندې موږ چا سره معامله نه کوو. هویت د څوک چې افغاني په دې وطن کې د اوسېدلو حق لري، څوک چې نه لري د اوسېدلو حق. نو ته به تذکره کې به جمهور رئیس دا فرمان صادروي چې د اساسي قانون په رڼا کې اساسي قانون لویې جرګې تصویب کړی، جمهور رئیس حق نه لري چې د اساسي قانون اخواته ودلو کوي. ته به دا لیکې چې ملت افغان، دین اسلام. که چا نه اسلام نه افغان زی دې په خپله مخه د هېڅ خبره تذکره دې نه اخلي. تذکره خو یو جبري مسله نه ده کنه. خو دا مسلې دا جنجالونه تیر شو، 450 مظاهرې وشولې او کسانو چې په دې هویت کې ګډون کړی. نو ډېره مننه ته نه کوم. له نیکه مرغه موږ داسې بې پلان او بې پرنسیپه خلک نه یو. په همغه اولې ورځې نه چې چا په دې پروسه کې ګډون کړی، په دې کتاب کې په مسلسل ډول باندې د موږ یو فایل جوړ کړ او دا مبارزینو او دا نورو مرستندویانو چې په دې برخه کې معنوي او اخلاقي او مادي مرسته کړې، دې ټول شیان په دې کتاب کې ثبت دي. دې مظاهرونو دا شی شروع سو او بالاخره د په عکس باندې ختم شو چې دا د تذکره واخیستله. دی په نن روحاني افتخار کوي کنه. کاغه وخت ما چې غنوې پورته کړی او زما په شان نور په زرګونو په لکونو افغانانو چې غنوې پورته کړی، هویت هم ختم وو. دا خبره دلته په چا باندې د احسان په خاطر نه مطرح کو، مګر تاریخي واقعیتونو په خاطر موږ حق لرو چې د ملت له حقوقو نه دفاع وکړو. بیا همداسې په دې 15 کلونو کې متواتر ډول باندې هر نیکه کړنه چې ده کړې ده تر ټولو مخکې موږ ملاتړ کړی ده. حتی درباري غوړمالانو وزیرانو جرأت نه لري چې موږ په غونډه کې ګډون وکړي. د ملي ورځو نمانځنه چا جرأت نه کوو. په دې وروسته بیا نورو تلویزیونونو شروع کړه چې یو وخت دا په ملي حرکت بدل شو. 1490 کال ارشید یو ټول خل راواړي، له 1490 نه تر 1494 کال پورې 4 کالو کې که حکومت
د غازی امان الله خان عکس پورته کړی دغه د پاره پراخه غونډه جوړه کړې د غازی امان الله خان په ورځ باندې به سقاو عکس پورته کېده د هماشه مسعود عکس پورته کېده دې ترانې به غول کېدل دې توصیفونه وکړل دام په حکومت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې په مستقیم او نامستقیم ډول باندې کله د غازی امان الله خان په باره کې د استقلال د ورځې په باره کې چیغه پورته کړه اوس هم چې کوم کار کوي چې د امان الله خان قصر جوړي یا تاریخي ځایونه جوړي موږ ته یې په ښه موقعیت کې د اوس نه دا هیلم کېږي دا ګیلم ته نه کېږي چې مګر مخکې د عادي افغانانو په توګه چې موږ نه د 100 درجې پورته قوت او طاقت زیاتو په هغه وخت کې تاسو په کومه غونډه کې په مظاهره کې په کوم سیمینار کې کوم ورکشاپ کې کوم جرګه کې کوم مرکه کې چې غوړېدل شي د افغانستان تاریخي میراثونه لمنځه ځي راځي چې په ګډه دغه مبارزه وکړو چیرته حاضر شوی دا ګیلې ته موږ نه کوو ځکه هغه وخت کې د افغان په توګه وو مګر سره د حکومت کې مسؤلیت لري خو اوس چې کوم پوزیشن کې دی اوس ټول ولستم غلري مسؤلیت لري بیا راغلو په زرګونو ځای اساسي قانون هغه شو تر په خولاندې شو مونږ کله کله دا مسلات ګڼل چې ورکوي په حکومت کې دا یو سس خوندې حکومت دا یا سس خوندې د نظام اډانې نه وي جوړې شوي که په دې باندې بې ځایه انتقادونه تیز انتقادونه وکړي داسې نه شي دا شی وشڼېږي مونږ تجربه لرو چې له نه نظام څخه خراب نظام هم ښه دی له نه حکومت څخه خراب حکومت هم ښه دی له نه جمهور رئیس څخه یو تریخ یا خراب جمهور رئیس هم ښه دی ځکه چې اوس ته نه ګیلې میلې کوي یو کار کوي یو کار به نه کوي یا به وس کې پوره نه نو که چیرې دا نظام ختم شي دا حکومت ړنګ شي دغه اوس ناشي د مرکې کو داسې دا مجال به موږ ته پیدا شوی نه مګر دا په دې معنی ده چې موږ د ټولو خلکو متواترو تېروتنو ته همداسې په پټه سترګه پاتې شو وایي چې پخوا چېرته وې چې دا اوس نیوکه کوي نیوکې زموږ په دې خاطر دي چې موږ ډاکټر صاحب اشرف غني او په نظام کې د مثبتو چارواکو سره مرسته وکړو چې دغه مسلې ته پام وکړه دروغ مه وایه ژمنې مه کوه وایي ژمنې مه کوه وایي دریځونه مه جوړوه ځمکني واقعیتونه درک کړه یعنی یو د مې له خولې نه وتلی احساساتي شو چې سږ کال زه 6,000 مکتبونه جوړوم ووره مه کوه دونه غټه ژمنه یو د کال مشخص که زمان خل نه مشخص ځکه چې حالات بحراني دي بل د ارقام مشخص کړه ها 6,000 مکتبونه هم تقسیم کړه په 315 ورځو 14.3 مکتب راورسېدل د ورځې خاص دوه ورځې جوړ نه کې سونه بیا ټول کال چې تیر شو هلته 200 مکتبونه جوړ نه شول نو خو ستا شخصیت ته په تاوان ده په ټول دربار کې دې څوک جرأت نه لري په حکومت کې چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته وایي چې ارقام کا ورکړي دقیق ورکړي احساساتي کېږي پکې مه چې دا بیا سبا ته په تاوان ده ستا مخالفین بیا همدغه پلمر ته رانیسي وایي چې دا د دروغو ګوډی ده واسې دوړې ولې منځ کې چېنسته اوس زه ورته په ګټه ما وخت اعتراض وکړو چې دا دروغ مه وایه دا دغونه وایي ژمنې مه کوه کیدای شي ستا نیت ښیي په دې مسله کې یا د احساس هم ښیي مګر ته د احساس او د تعقل ترمنځ باید موږ بلاس برابر کړو څومره احساس لري څومره تعقل لري څومره عمل لري نو هغه وخت هم کنزلماران راپورته شول چغې پورته کړي بیا کونړ ته لاړ 200 مکتبونه جوړوم زه پرون کونړ نه راغلم د 15 د هود د تلو او نن سبا کې لسم د ثور دی نو تقریبا یعنی 100 ورځې کم 15 ورځې کم 2 میاشتې وتلې یو ښوونځی په کونړ کې نه جوړ شوی اوبه مې مهار کړې ووره مه کوه دا کونړیانو خو تا ته دا نه وویلي چې موږ ته ژمنه وکړه چې ته 200 ښوونځي جوړی کړه ستا ته په تاوان ده هغه نورې خبرې چې دې هلته وکړې خو لا بل باب ده چې هغه باندې اوس دلته وخت نشته چې موږ په دې کې ډېرې خبرې وکړو نو مه کوه بیا دا رخصتیانې چې راځي دا ټولې ورځې مې ته نه ویستلې نو هرې ورځ ته یو ښوونځی ووت هېڅ شی هم تر اوسه پورې نشته نو دغه هغه چې دي په یو څوک به دي چې جمهور رئیس ته ووایي موږ په ځکه د حکومت نظام بهر ساتلی چې هغه ده یو د فشار د مثبت فشار یو نقطه چې په درباري غوړمالانو بې ضمیره اشخاصو چې هر نظام سره دي هر حکومت سره دي او چې کله حکومت ړنګ شي بیا غیبت شروع کړي بیا به وګورې زه د فهیم خان او د رباني او د نورو ښه پوره سرسخت مخالف وم د ماشه محسوس په شمول مګر کله چې وفات شوي بیا ما هغه پسې خبرې نه دي کړي ځکه چې نه ارزي ځکه چې هغه سړی حاکم وي ته ورته پې انتقاد وکړې که هغه اصلاحات راوړي د هغه یو اصلاح چې د ټول ملت ته ګټه رسوي مګر بیا به وګورې درباري غوړمالان چې دا کله چې ډاکټر اشرف غني له قوته لرې شي بیا به دې پسې څونه خبرې شروع کړي او څونه دروغ و درب به ووایي اوس یو څوک نه پورته شوی کابینه نیمګړې ده د طالبانو په وخت کې هم سرپرستان وي د په وخت کې هم سرپرستان دې کې چا لاس نو بیا ځینې خلک لا پکې داسې پیرونه زیات کړي چې ولا پلانکي ته څوکۍ ورنه کړه
نو ځکه مخالفت کوي. وروره موږ د خلکو ډلې نه یو، دی به ماته څه راکړي. زما اخري پوهنتوني رتبه پوره شوې، اخري تحصیل رتبه مې پوره شوې ده. نور په حکومت کې مې چې پخوا کار کړی هغه مزه مې کتلې، 7 کاله مې په دیار کې کار کړی، هېڅ شی پکې نشته. د خلکو ته مې پیغام ده ځان پې مه وژنئ، هېڅ شی هم نشته. هغه نه چې آزاد کاروبار شروع کړئ ډېره به ښه. هغه وخت کې ما 900 مخه کتاب ولیکه په هغې دورې باندې، دغه دورې واقعیتونه مې پکې ولیکل. او د باندې چې دا هر شی چې پیښیږي په روز کال بیا سبا ته دا پیغور درکوي چې هغه وخت کې چې د حاکم و تا ولې چغه نه پورته کوله چې د کې اصلاحات راغلي وي، چې اوس لري دا د حاکم دا د پروس کال مقالې چې ما چاپ کړي د حاکمیت په دوره کې د په نیمګړتیاو بریاو دواړه پکې شامل دي. دا هم چاپ کړي چې حاکم ته لاره وښیو. د لیکوال وظیفه څه ده؟ د لیکوال وظیفه بمونو الوزول، د پولیسو رول او همدارنګه د نظم د کنټرول وظیفه نه ده. د لیکوال وظیفه دا نه ده چې اوس په تورخم باندې زه ور وړه معامله پې وکړم. د لیکوال وظیفه دا ده چې حاکم څه لیکي، څه کوي، څه وایي او څه ژمنې کوي، او لیکوال دا ده چې هغه قید کړي او ورته پیغام ورسوي چې دا خبره د سمه دغه د سمه نه ده، سالمه نیوکه وکړي او د بریاو په وخت کې هغه تایید کړي. نو هر هغه چې پیښه چې شوې ده دغه په مقابل کې موږ خپل وسه پورې چیغه پورته کړې ده. نو راغلو مشورتي لویې جرګې ته. د دې شاید د 6 لویو جرګو کې وم، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن ګډه جرګه وه او زه پکې هلته مشي وم. ټول پاکستانیان چې د انګریزانو هغه دي څه ورته پاتې شوني دي او مهارت لري په میرزایي کې په حقوقي متنونو کې، دی په دې بریالي نه شول چې موږ نه د ډیورن کرښه د یو سرحد په توګه یو د سرحد کلمه معنی تېره کړي یا د پولي کلمه معنی تېره کړي. نو هر متن چې راته موږ دواړه غاړې، دواړه لوري، دواړه خواوې، دواړه، ځکه چې موږ سره دومره الفاظ وو چې خبره په داسې شکل باندې افاده کړو چې موږ ته سبا ته حقوقي تاوان راپېښ نه کړي. نو نن دا جرګه چې وه دې جرګې دپاره موږ هیله هم لرله، امید هم لره، او دا هم باید زموږ ګرانو خواخوږو ته دا څرګنده کړو چې دې جرګه کې زه ډاکټر صاحب اشرف غني او د هغه ټیم غړی کړی نه یم. دا د لغمان خلکو او هغه پروسیجر چې څه و، زه هغوی نه مننه کوم چې هغوی په دې پروسه کې زه راوستلم او د غړیتوب څخه برخمن کړم. نو که دی وس رسېدلی هغه درباري غوړمالان چې په دې جرګه کې شته، پخوا یې مخالف و، پخوا ورسره مخالف کاندیدان و او اوس یې غوړمالان دي او هېڅ ډول ایډیالوژیکه او کوم بله فکري خواخوږي ورسره نه لري، نه ورسره پیوستون لري. نو مګر که مقام یې ورکړه ښه دی. اما خلکو دې تلویزیون کې چغې وهلې ام دې اشرف غني په ضد باندې، مګر نن چې هلته واکمن دي بس توصیفونه دي، ستاینې دي او د اغراق او د غلو تر حده پورې پورته شوي دا ستاینې. موږ د هغو خلکو له جملې څخه نه یو. موږ چې د ښه کار کوي تاییدوي. دې جرګه کې بیا دې خلکو سره موږ په تماس کې شولو. موږ ویلې چې د افغانستان پخواني دودونه داسې دي چې هره غټه جرګه چې شوې لویه جرګه په یو نه یو ډول زموږ کوز پښتانه چې دي محکوم افغانستان د په یو نه یو ډول په مشوره کې داخل کړي دي. کله دا جرګې رئیس سره لري، کله نه لري. د هغه جرګه چې وه په ننګرهار کې چې غازي امان الله خان په وخت کې لویه جرګه جوړه شوې، نورو لویې جرګې دا خپله زه د اسرائیلي لویې جرګې مشي وم. دې کې 11 تنه موږ قبایلو ته سهم ورکړه، هغوی راغله خبرې وکړې. بیا حتی کرزی صاحب خبر هم نه و په هغه باندې. بیا وروسته خوشحاله شو چې آفرین صاحب دا کار کړی چې دا خلک دلته دعوت کړي. ملک دریا خان راغی، نور راغله ته خبرې وکړې. نو هدف دې کې و چې اوس جګړه روانه ده، جګړه روانه په لر او بر افغان باندې دا جګړه روانه ده. د منظور پښتون په قول باندې چې 80,000 پښتانه ښکته شهیدان شوي دي. همداسې یوازې د په قول باندې ډاکټر اشرف غني 45,000 زموږ پوځیان شهیدان شوي دلته او نور ولس شهیدان شوي. دا خو یعنې په لکونو ته دا تعداد رسیږي. نو اوس دې په خاطر باندې چې دا جګړه د کرښې په دواړو غاړو باندې متمرکزه ده او اصلي محور د شرارت موږ ته معلوم ده. نو راځئ هغه خلک په دې جرګه کې شامل کړئ چې سبا ته داخل چغې پورته کوي چې د ډیورن د کرکړنې کرښې نه اخوا ته خلک راوړي او له دې خوا اخوا وړي لاخوا دې خوا. راځئ هغه ولس چې په هغه باندې ظلم روان ده او دغه ولس چې په دې باندې ظلم روان ده، دا خو یو مشوره ورکړي. دا جرګه خو اجرایي صلاحیت نه لري، نه حکم چې دا یا مشوره چې دا غیر الزامي ده چې باندې حکومت ومني. خو هغه خلک چې اوس د ایسای تر فشار لاندې دي، د پوج تر فشار لاندې دي، موږ به په اخلاقي غاړه خلاصه کړو چې دغه زموږ او تاسو سره وروري ده. نو دا وروري کې زه تاسو سره مشورې ته راغواړم چې ظلم خو په تا باندې نه په ما باندې راځي. زموږ هغه سوځي چې ور په بلیږي. نو هغه وایي چې جالې ویني جالوانې نه ویني. کم ترهګر چې هغوی تشخیص کړي دي او اصلي سرچینه او کم چې دلته تشخیص دا سره فرق لري، هغه خلکو باندې ډېر ظلم ده. راویې غواړئ دې جرګه کې کېنوئ، مشوره ورسره وکړئ چې وروره بس حل لاره څه شی ده. سبا ته دواړه پیوستونکو چې لا خوا سړی را داخلېده ته به یې نیسي، چې له دې خوا داخلېده زه به یې ورته نیسم چې ویا غله یا پله. نو دا به دا پل موږ معلوم کړو چې کوم ځای ته دا شی ځي.
نو په دې کې یو سره مشوره کوو بل سره مشوره ولا زما صلاحیت نه دی بل زمانه ده بل زمانه ده بل دا به ډاکټر صاحب سره د مشوره وسی مله کمیسون لپاره ته ټاکلی هو کدا حکومتي جرګه نو خو بیا خو به ډاکټر صاحب سره مشوره وکړو کچیره واقعا ولسی جرګه نو خو ته خو کمیشن د انتخاباتو کمیسون خو د صلاحیت د خلکو ټاکنې خو تاسو سره ده نه موږ ته پارلمان جوړیږي په کومه وجه په داخل اوس داخل کو وره دې په د غل بد مرغه لنی کمرغه د قبایلو وزارت یو قسم د کمیسون غړیتوب لري د قبایلو پرمایندګي مالی وزارت شته قبایل نشته نو دا د کوم قبایلو نمائندګي کې شي د جرګې ته 15 کسان نشي دعوت ولې په دې نزاکتونو موږ پیګو چې خطه زمونږه ایزان چې دي کدی ورته بلنه ورکی کې د شي ایسای پوج مشران او نور پوجان دا پرینی دي چې افغانستان کې د جرګې کې ګډون وکړي او خطر مرته شته د دې باندې د نزاکت باندې پیګو هغه کې د شي اسرا نشي د جرګې ته بیلا بیلو ملحوظات لمخې د امنیتي دلایل یا د نور دلایل لمخې مګر موږ بخپل غاړه خلاص کړي چې په 300 کسانو کې 300 کسانو غوي ته سهم ورکو کسبات نور حالات تر دې نه خکېږي دلته جرګې جوړېږي حقوقي بحثونه یې نور مسایل به موږ به حقوقي بیز لرو چې موږ په لویه مشروعیتي جرګه کې د خلکو ته ونډه ورکړې ونه دایما به سباته د افغانستان په برخلیک کې او په خپل برخلیک کې د خلک شاملي سبات په ولسی جرګه کې مشران جرګه کې افتخاري غړیتوب همداسې به یو وخت بیا لکه جرمني غونې قانون تغییر مسله راشي دې ته خپل سیټونه بیلو نو دا به موږ ته وګدا حقوقي غشي سرچینه شي او حق هم د سینې چې موږ چا باندې ظلم کو دا خبره به مطرح شي یو نیم بغز نه پورته شي چې د کې تاجکستان تاجک ول نشته او د ایران خلک هم نشته هغه هم سره همژبي دي یا ځینې به وجدا هم قوم نه ور نه په تاجکستان ور بل نه په ایران باندې ور بل نه لا خو نه خدای تر هغه مثلا مطرح نه ده زما خو دغه ورور د دامه عزیز د مرمه دلته خو زه حقوقي توجیه لرم دا خو د سند چې دا په دې جرګه کې داخل شو او دلته د حکومت نیمه برخه تا ورته ورکړه خو یو مشوره د نه نشي دې مشورې ته نه راغواړي نو سبا څنګه راغواړي مخکې جرګه حقوقي بیز وشي دواړه لرو بر افغانان سره کېناستل یو مسله مطرح کړه دا چې بیا دواړه حکومتونو ناغړي کړو ونه منل هغه د جرګې ګورانه مګر جرګې خپل نظر ورک چې یا غل یا پال د جرګې هغه داوا چې ورونه کا پاکستان تا سره داخل نه نو ماته پال راوخه ځکه پال خو ته په کور کې ده اته تر کنټرول لاندې ده نو اوس موږ ول چې دغه مسله کچیر ته دی وشي نو موږ په دې جرګه کې ګډون وکړو او کنه کې زمونږ په یو کس په ګډون نه ګډون باندې دا جرګه نه پورته کیږي نه کته کیږي او بل په افغانستان کې باید داسې خلک می چې وکړي خبره لخلي وته دریز معلوم شو به ټینګ په ودرېږي حتی کدا دریز کله ډیر معقولیت هم نه لري ځکه د سړي شخصیت د سی چې د سینې چې سار جنگ سالار سره په خلای مازیګر سره جوړي مګر جنگ سالار چې ما سره دغه خدای هغه ما سره نه مخالف دغه بیا په دې باندې موږ په دلو چې دا جرګه د کوم مقصد لپاره جوړیږي هغه کې ما ډیر اعتراض نه لري چې کوم مقصد لپاره جوړیږي او دا انده کې په کوم څومره خېګړې ولري او څومره بدګړې ولري خو دا خېګړو بدګړو سره کدا یو خېګړې لرلې بیا دا جرګه په دې ارزیدل چې سړی په سره مات کړي وي قرباني په ور کړي وي چې دا زمنګ د هواد نیمه برخه چې دا یا نیم بدن چې دا هغه ته سهم پکې ور کړي وي نو خیر افسوس خلکو باندې راځي چې کله چې پی ټی ایم حرکت شروع ک دلته تجمل او تظاهر په خاطر باندې ارچا سری خولې په سر کړي خیمه وال شو خپل جمهور اسم سره خولې په سر کړه او نورم بس ټیوټم وشو بلم وشو ژوندې دی پی ټی ایم او منظور پښتونو دا منګه ملاتړ کو خو کله چې د مشورې وخت راغی اما خلک سری خولې په سر کړي اوس یو شمیر زیاتې په جرګه کې ناسم دي مګر دی دا حق بدرګه نه ګوره د عمل د خوندانو په حضور کې دی وینا خوند ولاړ لاس په سلام دی یو نفر دې ته پرې دي د افغانستان واقعیتونه ووایي دغه زلاړه هغه ته د انتخاباتو کمیسیون ته سالورو کاندیدانو لطیف درام مکمل ډول باندې اساسي قانون تر پخوا لاندې کړی سخت نه لري چې ودرېږي انتخاباتو ته ډاکټر صاحب اشرف غنی درې ځای سرغړونه کړې اتمر شم درې ځای سرغړونه کړې او ډاکټر صاحب عبدالام درې څلور ځای سرغړونه کړې په 10 میلیونو خلکو کې هیڅ حق پورته نه قانون په لاس کې مګر سره غوای شوی هیڅ حق پورته نه کوم چې حق پورته کو یو ته داخل خو په طبعا مخالف کی یا شړې په دې وطن کې خوشبینم لري بدبینم لري نو وسم دا خبره کوم چې راځي ورونو په دې قضاوت کو چې د خطه محروم ورسون د لپاره د قرباني معیار څه شه دی یا غوي سره د پیوسون معیار څه شه دی سو کو یعنی بل کومه لار موجوده و چې نه یو شمیر خلک تاسو به ورغلی وي یا ته په جرګه کې دا چیغه پورته کړی و نو جرګه کې چې خپورته کومه جرګه خو موږ پیګو چې په کوم میتود باندې وړسوي چې تر کنټرول لاندې ده نو حالت خو بیا ته ولې چې د اجنډا نه خلاف ولې خبره کوي
دا مسله خو هیڅ اجنډا کې شامله نه ده. نو ته ولې د اجنډا نه وځي؟ اجنډا خو ټاکل شوې چې په دغه مسلې خبره کولی شي، په دغه نشي کولی. موږ ولې چې هغه جرګه کې راغلي وای هغوی به خپله جګه خپله پورته کړې وه چې زه ما باندې دغه ظلم کېږي، نو ته آینده کې راسره د ورور په توګه څه کولی شي؟ په تا باندې چې د ایسای لخوا خلک هغه خوا نه مسله رالېږل کېږي او د 40 کاله دا رالېږل کېږي، نو زه ما نه څه شی غواړي، زه څنګه کوم، زه په کوم څونه اوبو کې ډوب یم سره کولی شم، سره نشم کولی. نو دا جرګه به هغه وخت کې پوره وای او شعوري خلک هم پکې وای، جرګه به مهار شوی وای او د هغه نه به نه فرعي موضوعګانو ته به نه تلله جرګه. نو اوس خو که زه دا خبره مطرح کړم چې دا جرګه کې چې یو څوک د جرګې مخالف دی، دغه عکس د جرګې تر شا مطرح دی. ډاکټر صاحب عبدالله جرګې ته نه ورځي، مګر هغه چې په جرګه کې شته کوم توریالی پیدا شو چې دا جرګه خو ولسي ده، دا د حکومت نه ده، نه د ډاکټر اشرف غني عکس منم، نه د ډاکټر عبدالله عکس منم. زه ډاکټر اشرف غني خو د مثال د سترې محکمې نه یا د اساسي قانون پر بنسټ باندې خپله دوره اوږده کړه. دغه ډاکټر صاحب عبدالله د کوم قانون له مخې ټولو قانون پوهانو ته چلنج ده، د سترې محکمې نه نیولې تر کوچنۍ محکمې پورې، د کنزلمارانو نه تر جنګسالارانو پورې ټول ته چلنج ده. که چا په اساسي قانون کې د ډاکټر صاحب عبدالله حقوقي حیثیت پیدا کړ او د قدرت تداوم پیدا کړ، زه دواړه لاسونه مالې په دار کې. نن چې ډاکټر صاحب اشرف غني عبدالله سره غاړه غاړۍ روان دی پار چېرته، دا د کوم قانون له مخې روان ده؟ بیا اوس به په لویه جرګه کې دا مسله مطرح شي چې د ښځو حقوق نه تېرېدونکي نه یو، د بیان د ازادۍ نه تېرېدونکي نه یو، د مدني حقوقو نه تېرېدونکي نه یو. دا زموږ سره کرښې د اساسي قانون زموږ سره کرښه ده، اساسي قانون زموږ سره کرښه ده، دې نه قطعا تېرېدونکي. نو کوم نر موجود دی چې ورته وایي چې راځه اساسي قانون تا منلی که دې نه ده منلی؟ هغه وخت یو کار موږ مشورې ته ورغلي، ما د ویسې ته ویل چې اساسي قانون په لیاز د خدای مې یادوئ، ځکه چې تاسې حقوق پوهان ټول شول کېناستل، د حقوق پوهانو اتحادیې ویان یا مشر خبره وکړه چې غیر له یوې مادې نه چې افغانستان د کابل د افغانستان مرکز ده، نور ټول 102 مادې ټول تر پښو لاندې شوي. نو همغه کسانو ته چې بیا هغه ورکړه څه ورته مقام موقف ورکړه، هغوی ویل چې نه نور ټول تطبیق شوي، دا یو ماده هغه شوې تر پښو لاندې شوي. نو موږ هغه خلک نه یو چې د مقام او د موقف په خاطر دی به موږ ته شی راکړي، دغسې وروسته حکومت کې موږ برخه نه اخلو اصلا. نو کله چې لږ اعتراض هم پرې وکړو چې ور په اساسي قانون کې واضح دي چې تر بل جمهور رئیس پورې اول باید انتخابات کیږي، دا برخه د جمهور رئیس د وجایبو کې راځي، ته باید انتخابات کوي. بیا چې انتخابات وشول یو میاشت جمهور رئیس تیر جمهور رئیس سره بیا ورته قدرت انتقالي مراسم ترسره کیږي، هغه د دې په خپله مخه. نو ما وویل چې دا اوس دی ځان ته ولسمشر وي که قضا مشر. یو دم د کنځلو باران شروع شو، د کنځلو باران شو. هغه کنځلماران داسې فکر کوي چې دا یو اساسي قانون ده لوستی، ولسمشر کې وزن ډېر ده که د قضا کې وزن ډېر ده. بیا تا باندې چا ریزه کړې وه تر اوسه پورې قضا ته چې یو مسله ځي، موږ خپله تذکیرو مسله قضا ته وړاندې کړې وه چې حکومت باید د کابینې مجلس یې پاس کړي او وګوري چې دغه د تذکیرو قانون چې شورا په ناقانونه ډول پاس کړی دا د اساسي قانون سره مطابقت کوي که نه کوي. نو شورا هغه شو، حکومت ته موږ زموږ دعوا حکومت سره، حکومت خو دا کار نه کوي د کرسۍ په وخت کې، حکومت ولې موږ نه لیکو ځکه چې حکومت پاس کړی وه، حکومت کې محافظه کاران ځان ساتي وو. بیا چې ډاکټر صاحب اشرف غني وخت راغلو ده سره هم چې وکړه د ورځې قضا ته لیکم بیا دم ونه لګېد، 3 کاله دم وځورولو. نو اوس قضا په خپل سر باندې اول دې قضا ته ضرورت نه و د مسلې انتقال، ځکه چې قضا مبهم شیان هغه کوي فیصله کوي، نه چې هغه شیان واضح دي. ته به سبا دا ماده مغه ته لیږې سترې محکمې ته چې د کابل د افغانستان مرکز دی که ته په دې باره کې نظر موږ ته راکړه. نو دې ته ضرورت نشته، د سترې محکمې کار نشته په دې کې لیکلي، مګر تا باید په خپل وخت انتخابات کړي وای. ولې جوزا نه وغځېږي دا شی؟ تا چې مخکیني جمهور رئیس ته ویلی چې ته سره اشترنګ خوب ودي، ته چېرته ویده وې؟ اوس زه چې د یو آزاد افغان په توګه، د حر افغان په توګه قضاوت کوم، په کرزي هم کوم چې اول د جوزا نه د ولې قدرت اوږد کې انتقال کړ، خو بیا هغه وخت هم توجیهات وو، اوس هم دته هم توجیهات شته ده، ځکه چې انتخابات ونه شو بېلابېل دلایل وو، که محکمه فیصله کوي که بل فیصله کوي که بل فیصله کوي که ولس یې کوي، اول به جمهور رئیس موږ په هغو خبرو راونیسو چې تا ولې په خپل وخت انتخابات ونه کړه، دا ګناه چا وه؟ بیا یو غوړمال راپاسېږي د چا شخصي اړین ته نږدېږي چې ولا مېرمنې په هغه کې 3 کاله په پارلمان کې ناسته وه، هغه ته قضایه مشر وایي که یو لفظ یې استعمال کړی که څه ووره غوړماله دا پارلمان زما مېرمن انتقال کړی هغه کړی دوره ورته غځولې وه که جمهور رئیس غځولې، جمهور رئیس لږ رواج راونیسه شاپچي ورته مه کوه، غوړولي ورته مه کوه. دې کې خو د جمهور رئیس ګناه ده چې پارلمان یې په ناقانونه ډول 3 کاله وغځاو. نو دې کې بیا د وکیل څه ګناه ده، دې کې د هغه څه ګناه ده، د یو آزاد شخصیت څه ګناه ده.
هغه چې جمهور رئیس کوي غواړه مالان څنګه توجیه ورته پیدا کوي. عجبه خبر خو دې کې د لا منطقه خلکو توجیهات څه قسم دي، مګر دا کسان چې اوس غواړه مالي کې دا نه په انتخاباتو کې او نه به سباني انتخاباتو کې می د جمهور رئیس غني تر شا باندې ولاړ، بیا به بار په خلکو باندې چې د وطن باندې زړه درد کوي. موږ په دې نسبت او تناسب باندې پیږو چې د خو د خراب ترمنځ فرق څنګه ده، د ډیر خراب او د لږ خراب ترمنځ فرق څنګه ده، د خو او د ډیر ترمنځ فرق څنګه ده. دا تعقل موږ د خدای پاک را کړی، په تیر انتخاباتو کې موږ دا تیوري پلي کړې و. بیا چې انتخابات کیږي سړی به ګوري اول خو اوس د خدای فضل ده دا دوره به غزيږي، شپږ میاشتې کې به انتخابات نه کیږي. دا د اوس په ډاګه وایم چې نه د جوزا په اوله انتخابات شونې دي، نه د میزان په شپږمه انتخابات شونې دي. نو په دې باندې بیا موږ خوښ یو چې د قدرت خلا رامنځته نشي، نه موقت حکومت او نه لنډمهاله نه اوږدمهاله حکومت. دا د افغانستان د خلاصون دا رنده ښه کار دا ده چې همدا اشرف غني دوام ورکړي چې بل حکومت چې مستقیما انتخابي حکومت چې تر هغه پورې دا سیستم دوام پیدا کړي چې د قدرت خلا رامنځته نشي. موږ دغه جنګ سالارانو په شان نه یو چې کله د سره د شپې خواږی د ورځې مخالفي. موږ په دې نزاکت باندې پیږو چې اوسني جنګ سالاران یو شمېر کاندیدان له اشرف غني نه ولې ویره احساسوي، ولې د موقت حکومت غوښتنه کوي، ولې د یو قدرت د خلا رامنځته کولو هڅه کوي. هغه په دې خاطر چې که د اشرف غني او د طالبانو ترمنځ په دې وسط کې د قدرت خلا رامنځته شي نو بیا به هم دوی پکې ډېره ګټه کړي، ګډوډي به رامنځته شي، نو دوی به پکې بیا د قضیې واړخي او لږ تر لږه تنفس چې اوس ځینې کونچه شوي، ځینې غټ خاماران دې ته به تنفس یو زمینه برابره شي. مګر ځینې خاماران چې کونچه شوي دا په دې معنی ده چې نور خاماران په حکومت کې نشته او تر هغونه خطرناک نشته. و چې څوک د مرستیال په توګه ځان سره نیولی دا د اړوکې دښمن ده، هم د فکر دښمن ده، هم د اړوکې دښمن ده، او تر ټولو نه زیات هغه سړی خطرناک ده چې هم یو څه فکر لري، هم خارجي روابط لري او د وطن د اساساتو مخالفي. په څو غوړه الفاظو باندې به څوک ونه غولول شي. نن د جنرال مالک ځان سره کېنولی د 11,000 افغانانو قاتل د کې شک نه چې افغانانو دلته اکثره جګړه مارانو دلته قتل او قتال کړی ده، مګر دا خو داسې براله قاتل دی چې یعنی دې سره مفاهمه کول معنا د یو مظلوم ولس د بچیانو په سر باندې بیا معامله ده. نو موږ ضرورت نه لرو چې ډاکټر اشرف غني ته غوړه مالی وکړو یا په قانون ډول تنقید کوو د اصلاحاتو په خاطر باندې، ځکه که جمهور رئیس وړه اصلاح راولي د ملک په خیر ده. اوس هم ورته وایو چې دا کمیسیون چې دی ټاکلی د انتخاباتو کمیسیون دا هغه نشي کولی، دا انتخابات نشي کولی. دا عجبه خبر خو دې کې ده هغه ما کاندیدان چې د په جرګه کې نیول 250 کسان دوحې ته معرفي کړي او د تر چتر لاندې د وسا صاحب تر چتر لاندې دا کسان دوحې ته اکثره جنګ سالاران پکې او متعصبین او کرکجن او د دې وطن د هویت مخالف د تر چتر لاندې د حکومت په نمائندګۍ به دا ځل ته خبرې کوي. هغه جنګ سالارانو ټول لوی جرګه چې دا تحریم کړه نو خو تا لېږل جرګې ته کنه، خو تا ګناه پکې وکړه. د خلیلي چا د هغه جرګې رئیس کې د صلح دیاري شوره کله چې وساره باندې د صلح دیاري د تیره مشورتي جرګه کې د صلح باره کې جوړه شوې وه، ما مخالفت کو، افضل احمدزي نور خلکو مخالفت کو، کری سي بیا مجبورا انتصابي هغه مشر کې د جرګې. موږ ولې یو جنګ سالار یا طالب د پخلاین لپاره دلته دا کار نه ورکوي. موږ قومي تعصب نه غوښته، موږ ولې موسینی صاحب راوړه بل قوم نه راوړه، مګر دا وسره باندې چې د طالبان سره جنګېدل دا اصولي فاصله شته دا نور هم زیاتېږي. بیا هغه نه بعد کری صاحب زوی ورته راوسته. موږ ولې ګوره مصنوعي شخصیتونه مه جوړوئ، دا پرېږدئ خپل طبیعي وده ته. نو چې پلار هغه برخلیک سره اخته شو طالبانو لخوا نو زوی پرېږدي، بیا هم هغه غوړه مالانو زموږ خبره ونه منله او موږ ته ډېر زیات اقتصادي تاوان راورسو، ځکه چې کری صاحب سره اختلاف پیدا شو. بیا هغه نه بعد پیر صاحب راغی. پیر صاحب ښه سړی و خو هغه جرګمار نه و، نو یو خلا وه یو څو ورځې هغه خلاص شو. بیا د خلیلي صاحب دا خو یو جګړهمار تنظیم مشر و، کابل کې دی لاسې وینې تویې شوي دي، طالبان یې په هېڅ وجه نه پرېږدي یا نور مخالفین. نو دا چا رئیس که بیا عجبه خبر خو دې که د سولې شورا رئیس د سولې په مشروطي غونډه کې ګډون نه کوي. د حکومت نیمه برخه دی چې د اجرایي ریاست په وجود کې تمثیل کوي د حکومت د نیمې برخې، هغه د مخالف دی، مګر هغه څه شته په هلته په سولې په مشروطي. دا کم وهم ده، دا کم ډار ده، دا کم منطق ده چې ته د یو سړی چې د سولې جرګې مخالفي او 3200 کسان هم ناست او هلته عکس مخالف لګېدلی په هغه کې، دا منطق مني؟ نو هدف دې کې ده چې منګه د حقانیت د بیان لپاره خدای پاک موږ ته وس راکړی، توان راکړی، دې نه باید استفاده وکړو. فکر هم راکړی که سبا ته په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې کومه سخته راغله او د جنګ سالارانو لخوا وه، نه د ولس لخوا،
که د ولس لخوا د له مشکل سره مخامخ شو، موږ د ولس تر شا ولاړو. که د جنګ سالارانو لخوا د غوړمالانو چې یو ورځ مخالف یو ورځ موافق یې دې لخوا ستونزه وه، بیا موږ بیا هم د ډاکټر صاحب اشرف غني ملاتړ کوو، خو زارۍ ورته نه کوو. موږ په دې پوهېږو چې د 40 کاله دې ملک نه لرې پاتې شوی، دې وطن د کلتور و عنعناتو دود و دستورو په کنځلو چغو باندې نظام نه جوړېږي، په تعقل جوړېږي. یو ټول حکومت چې ځان ته د مفکر وي، فرهنګي ستراتیژي نه لري، دفاعي ستراتیژي نه لري، اقتصادي ستراتیژي نه لري. که د مهرباني ثبات دې نشته کړي چې دغه زموږ فرهنګي برخه کې ده، دا هم په هغه کې موږ غریب خلک یو ډېر په چنده راټولو، چنده لکه مسجد ته خلک چنده راټولوي، موږ فرهنګي مسله ته چنده راټولو. 154 عنوانه کتابونه موږ چاپ کړي، 2.5 لکه ټوکو په شمېر باندې خلکو ته ورکړي. دا ټول حکومت دې راټول کړي په 3 کالو کې څو کتابه چاپ کړي او افغانۍ دې څونه مصرف کړي دي. نو خلکو حق لري کنه. اطلاعات کلتور وزیر نه لرو، یو ملک چې د معارف وزیر نه لرو، انتقاد وکم کنه، دفاع وزیر نه لرو، د معدن وزیر نه لرو. نو خو وطن خو په دې معدنیاتو منګه متکی، د معدن وزیر دی نه کار به څوک کوي. نو ولې انتقاد ونه کوم دې کې اوس دې وطن کې زه هغه نه لرم، حق نه لرم د افغان په توګه. دا حقیقتونه به وایو، مګر سیاسي برخه کې موږ په دې باندې پیږو، په دې نزاکتونو باندې شعار موږ نسبت او تناسب سنجو چې کم ځای کې د ولس ګټه ته کم ځای کې نه ده. یو 15 کسان خو باید غوړمالان دې تمرې دي. موږ څوک له غوړمالۍ نه دي منې کړي، موږ څوک چاپلوسي نه دي منې کړي، موږ څوک د دربار له خوګلنۍ نه دي منې کړي. مګر هغه بیا راځي چې ته ولې سالم انتقاد کوي. یو سړی چې دفتر رئیس ګونګی، هغه باندې ته جرګې ته سړی ورلېږي په حکومت په نماینده کوي، دا به مقابل طرف ته څه منطق وي چې په عمر کې خبره نه کړي او چا خبره نه اورېدلې. که چا 15 مرکې ماته وښودلې زه لاس پرې کوم. نو هغه تر لېږي خلک مجبور انتقاد کوي. د سولې شورا دې جوړه کړه، پخواني جنګ سالاران چې د کلچر نه په میراث پاتې هغه هم پکې وو، نور دې ور اضافه کړه. بیا چې د سولې مشورتي بورډ دې جوړ کړ، هغه کې دا تنظیم عطا محمد نور پکې وو، یونس قانوني پکې وو، امرالله صالح پکې وو، ګلبدین حکمتیار پکې وو، سیاف پکې وو. دا څه چې دي چې مطرح دي په اصطلاح په جنګ او په ورانونه کې دا ټول پکې موږ پکې وو. نو ته هم سوله کې انتخاب هم جنگ کې انتخاب، بیا ورس در باندې انتقاد ونه کوي چې ولا زه صاحب مفکر ما باندې انتقاد حق نه لري. نه وروره، انتقاد نه خلاصېدی نشي. نو زه بیا دا خبره بیا تکراروم، زموږ قدرمنو خواخوږو ته، مخالفینو ته، مخالفین د موږ په دې باندې نه ډارئ چې دا 15 کنځلې وکړې بس دا سړی به غلی شي، دا شی موږ باندې د ګولۍ بارانو جنګ سالارانو چې دې ډاکټر صاحب اشرف غني په مقابل کې پورته نشي کتلی. نو هغه جنګ سالاران ته چې موږ ځان ټینګ او نه ویرېدلو، نن هغه ورو ورو پناه کېږي او هر سړی افتخار کوي چې ښه د پلانکی جنګ سالار نشته، پلانکی نشته، پلانکی نشته. مګر زه نه جنګ سالارانو ته پوهنتونونه جوړوم، نه د جنګ سالارانو نه مسعود شناسي وایم، نه رباني شناسي وایم، نه مزاري شناسي وایم، نه چاته قهرمان وایم. څوک چې قهرمان دي غازي امان الله خان په شان، وزیر اکبر خان په شان، ملالې زرغونیانه احمدشاه، دا مې قهرمانان دي، له میر مسجد خان نیولې تر ټولو پورې دا زموږ قهرمانان دي. دا مسلوي پلاستیکي چې راټول شوي چې حکومت ورته فرمانونه ورکوي، دا به د فرمان سره ختمي. نورې خبرې هم ډېرې زیاتې دي، خو بیا مجموع کې دا خبره کوم چې ژمنه مې کړې، کله ژمنه وکړم چې سر مې پیزي هغه ژمنه عملي کوم. ویلي مې و چې په هغه شرط په لویه مشروطي جرګه کې ګډون کوم چې زموږ د محکوم افغانستان استازولي پکې وشي. ونه شوه او ژمنه مې کړې وه چې ګډون پکې نه کوم، نه کوم. دې کې که 15 کسان خفه کېږي که خوشحاله کېږي، دا د بیت خپل ګریوان ته شر وکړي. یو دویمه مسله دې کې ده چې جرګه نه تخریبوم. تر ننه پورې مې په جرګې باندې نه مقاله لیکلې، نه مې وینا کړې، نه بل. خدای دې وکړي چې دا جرګه یو ورځ دوی پاتې دا په ښه ډول باندې ترسره شي او د افغانستان په ګټه فیصله وکړي. داسې فیصلې ونه کړي چې دوی وي دا شی غواړو، طالبان وایي موږ شریعت غواړو، د شریعت نه طالبان خپل تعریفي، مدني حقوقو نه دوی خپل تعریفي، او داسې ونه کړي چې دا زموږ سره کرښه ده، دا شنه کرښه ده، دا کرښې مرخې ثالث خلک کرښې نه ټاکي او ثالث خلک کرښې ړنګوي دوو ترمنځ پیوستون. نو هیله هم دا ده چې دا جرګه د افغانستان د خیر او فلاح لپاره تمام شي. ټولو خواخوږو ته ډاډ ورکوم چې هېڅ کله به داسې کار ونه کوم چې د هغه د افغانستان د ملي ګټو په مخالفت کې واقع شي. نو بیا به یو وخت کې دا ټول خلک راته وایي زموږ شخصیت چې ده ښه دی که خراب ده. ما 13 کلو کې چې څه کړي دي، دا اول ټوک دی او دا چې ده دا 14 ټوک دی. زما چې 13 کلو کار چې ده په دغو هغه کې شته ده. هر سړی، هر سیاستوال، هر لیکوال، هر څوک دی د خپل تیرې ماضي ټول شیان کړي ویناوې چې دي هغه چاپ کړي.
نو شخصیت به مې کې معلوم شي. د ډاکټر صاحب اشرف غنی دغه چاپ شوی د جمهور رئیس ویناوي کومې ویناوي چې دې کې کړي دا د لوستونکي قضاوت وکړي او ودلولي دقیق ډول باندې چې دې 100 سلنه عملي شوي دي د جمهور رئیس په توګه. زه ولس ته یوازې اخلاقي مسؤلیت لرم، نه کوم مساوکۍ باندې نه مقام باندې چې ما ګرم کی چې ولې تورخم دې نه فتح کړی، ولې پلانکۍ دې نه کړل، کې یو شمېر کنزلمار چې وایي چې ننګرهار کې جمهور رئیس اشرف غني امنیت نه راوستي، تاسې ولې نه راوستي؟ موږ څه کاره، موږ خو عادي خلک یو، د ټولنې یو فرد یو. لکه هغسې ننګرهار کې چې د ورځې اوس شهیدانې کې موږ هم په موږ قربانیانو کې حساب یو ورځ به زموږ نوبت هم راشي زموږ په شان. موږ خو نه وسله لرو، نه زر لرو، نه زور لرو، حکومت خو نه یو که نه. هغه څوک چې د حکومت مسؤلیت لري ولس ته د ولس په نمایندګۍ راغلی هغه به دا کار وکړي. نو خبرې ډېرې دي، دا څو خبرې چې مې وکړې بیا هم وایم چې جرګه زموږ اصل ده، جرګه موږ تاییدو. حتی که دا جرګه ډېره کمه سلنه هم د هیواد په ګټه باندې فیصله وکړي بیا هم د تایید وړ ده، ځکه چې دا جګړه نه جرګه ده. خو جرګمار په دې نزاکت پوهېږي چې د جرګې د اصل څخه به د دوو متخاصمو قوتونو یو طرف نه وړه استفاده ونه کوي. تاسو ته چا دا صلاحیت درکړی چې تاسو ثالث رول ادا کوئ، ثالث رول به ادا کوئ، نه دا چې سبا ته طالبان په خپله د حاکمیت په ساحه کې یو جرګه راوغواړي، د لوی جرګې یا د حل وخت شورا په نامه چې رباني راوښتې وه دا چې جرګه راوغواړي هغه بله فیصله وکړي، دا جرګه بله فیصله وکړي او په دې کې ملت چې ده هغه له سختو ستونزو سره مخامخ شي. نه مخامخ باید ولسمشر ته دا ټول ته ووایي اول خو دا جرګه که دې صلاحیت لري باید دا پرېکړې هم پکې وکړي چې څوک د حکومت په داخل کې د سولې مخالف دی، څوک بحران پیدا کوي، دا د حکومت نیمه برخه چې ناقانونه ده دا ډېره خطرناکه نه ده. شروع کې دغه باندې شروع کې راځي دا برخه مې اصلاح کوو او طالبان سره د پخلاینې خبره هم کوو، نو دا به نه کوي، دې سره به غرض نه کوي دا زما ائتلافي ده. عجبه خبر خو دې کې د ائتلافي دی سره 15 کاله گزاره کوي او بیا هغه مؤتلفین هم زمونږ په جمع کې حساب کې شي پلانکې پکې ګډون نه کوي، تاسو هم دغه طرفدار یاست. نو دغه ګډون بله معنا ورکوي، زما ګډون بله معنا، که هغه پکې ګډون کړی وای ما پکې ګډون نه کوم. نو دا استاد صاحب 2 ورځې مخکې مخالف و، مګر وزر نوات چې جمهور رئیس ورغی مشکل حل شو. زه جمهور رئیس وزر نوات مخالف یم، ځکه چې جمهور رئیس باید وزر ونه کوي چاته. ته جمهور رئیس ته د افغانستان خلکو ټاکلی نه 15 جګړه ماران، دغه جګړه ماران ته وزر وزاري ته ورشي دی هم تا ترین درکې ستا په مخالفت کې واقع و. کدی چې نر زامن وای دی ولس کې رای لرل خو تا نه به انتخابات ګټلی وکړه. زه دې مخالف وم چې تا محمد نور ته جرګې ورولېږي چې ما سره په انتخاباتو کې معاون شه. زه دې مخالف وم چې تا صلاح الدین خان ته جرګې ورولېږي چې ما سره په انتخاباتو کې معاون شه چې زه انتخاباتو ګټم. زه دې مخالف وم چې تا یونس قانون ته 100 زره جرګې ورولېږي چې ما سره معاون شه. تا ورته که ولس ته کار کړی ولس خپل انتخابي دا 15 جنگ سالاران دا ولس کې بیز نه لري غوړو پښو کې ثبات پرون د جرأت مشاور نن د مخالف زه پرون مې د جنگ سالارانو مخالف ونه مخالف ستا پسند کې ستا په مخالفت کې که موافقت کې. نو مونږه د افغانستان د خلکو لپاره باید یو ادرس پیدا کو، یو ادرس داسې ادرس، یو اخلاقی ادرس، یو معنوي ادرس چې ولس په ډاډ وکړي چې بل اخره که دا خبره د ډاکټر صاحب اشرف غني نه داسې سا وشي چې د پتاوانی داسې سا وته نه وشي چې د پتاوانی نو څوک ګیره په دې ټول حکومت کې داسې څوک شته چې ورته ډاکټر صاحب دا مسله ستا پتاوان ده نو پرېږدی یو ادرس خو بل ځای کې بیرون پرېږدی حکومت نه چې هغه ورته ووایي چې دا شی تا پتاوان نه دی ولس پتاوان. اوس موږ په ټول نه په ده باندې خفه کېږو چې ځکه چې دی روحن او فکرا د دې وطن مخالف نه دی. نو ستا چې اشتباهات نه کېږي انسان د کېږي نه که لفظي تېروتنې نه کېږي، دیني مسایلو کې نه تېروتنې کېږي، اجتماعي مسایلو کې نه تېروتنې کېږي، په لسګونو تېروتنې نه کېږي. نو څوک چې خبرې کوي طبعا زما په خبرو کې به اوس ډېرې تېروتنې شوي دا خو دې معنی نه لري چې ما ته سبا سړی وایي چې دا خبره دې غلطه زه ورسره دښمني وکړم. زمونږ ورسره هېڅ دښمني نشته. د افغانستان د خلکو لپاره اوس هم یو فرصت ده، یو چانس دی سړي په وجود کې باید اعظمي ګټه ته نه واخلو. خو دا چانس په دې معنی نه ورکوي چې دی د حکومت نه باشعوره خلک هغه چې غوړه نه دي او د په اوږو باندې غوړه مالان توپکې کې هغه یو ډزولي حکومت په لسګونو داسې پښتانه افغانان درته ښیم چې ملي فکر لري مګر د غوړه مالان لاس یې د په حکومت کې ځای پیدا نه شو، وظیفې خوشې کړې ووتل، څوک یې صفات مجبور کړو، څوک یې جبره نه ویستل، څوک ولې غوړه مالي نه کوئ، ولې د 15 ټامیانو سره جوړ ناستئ، ولې دې وطن کې ریښه لرئ. نو د هغو مظلومیت دپاره یو ادرس پکار دی چې پورته کړي چې هغه بېچارهګان له شرمه غږ نه پورته کوي مګر نظام نه محروم تر ټولو چې چا ورته ډېر کمپاین کړی هغه تر ټولو زیات ځپل شوي. یو سړي 50,000 ډالر په مخالفت کې واخیستل د رشوت په توګه، د مخالفت یو ناقانونه سروې نشر کړه د انتخاباتو په اساس شو کې هغه اوس د پاکت کې د صدراعظم نه وروسته دویمه چوکۍ هغه سره د ټول ملک نظام هغه سره یا موږ حاضر شو خلکو ته چې سره غوړه مالي ورسره وکړو هغه ورسره وکړو. دا واقعیت ونه وایو. هر ملي فکر خاوند دی دا جرأت وکړي په 500 ورځو کې تلار نشي پیدا کولی چې دی ورسره وګوري مګر غوړه مالان هغه په 2 دقیقو کې هېڅ خبره هم نشته. نو هدف دی کې ده چې وروره ټولو دوستانو ته
درې کټګورۍ دي، یو ملتپال دي، یو جنګسالار دي، یو کنځلماران دي. درې ورته خواخوږونه مننه کور ودانۍ ورته وایم، جنګسالاران ته وایم چې لاس هم خلاص تورم تیره او جمع کنځلماران هر څه چې کولی شي وکړي. 10 کاله ژوند پاتې ده هغه نورمال ډول باندې 10 کاله 15 کاله په خوب کې تیریږي، 15 کاله په ویښه تیریږي، بیا هغه چې بیا نمۍ کې څه په ولاړه څه په ناسته څه په منډه څه په ټنډه دا تیریږي. نو ټول د ژوند ته 3-4 کاله 2 کاله موږ وخت نه لرو هغه کې خلکو د غلامي وکړو چاپلوسي وکړو چې الله صاحب ډېر خراوان اخر ډس چپه شي په هغه کې ولیږي په صوت په کنده کې بیا راجګولی نه شو. داود خان ته مرحوم ته دغسې چاپلوسانو غوړه مالي کوله، هغه یې غرق کې کوه، ټول مملکت ورسره تباه شو. دته هم دغسې خلک هغه کوي غوړه مالي کوي. اوس هم درته وایم چې تا په جمهوري ریاست کې تر دې نه تا ډېر حیثیت یاده کېږي چې ته طالبان سره سوله وکړې، او طالبان ته هم دا خبره کوم چې ستاسو حیثیت په دې کې ده چې سوله وکړي. خارجیان هم ستړي کړي، یو حیثیت هم پیدا کړی په دې ملک کې. همدغه بیا سبا ته په همدغه افتخار باندې 50 کاله ژوند کوي چې خارجیان هم زغلولي. نور خو نه د آبادۍ قابلیت لري، نه د حکومتوالۍ قابلیت لري، نه درکې قدر شته ده، نه غیر له جنګه نور تاسې بل کمال ماته راوخیسته دې مملکت په آبادۍ کې تېر کړي. دته مو چې عمر د آخر ده دغه افتخار دی بس ده چې ته په حاکمیت کې سوله راشي. دا خلک چې غوړه مالان درته ناشي ته 2% رایې ګټې 2 ګټې زموږ سره ولاړې، داسې د بازار د غوړه مالۍ خبرې دي. واقعیت بل شی ده. واقعیت دا ده چې خدای مکړه چې په انتخاباتو کې بیلې او بیا ملک بل بحران ته لاړ شي. نو کومه ساحه دي په ټول وګر کې د 2000 ووټه استعمال شوي، اتا خپل پلرنی ولایت ده، اتا د ځمکې وشر او زکات چې طالبان ټولوي په مغه باندې بیرته بیا خلک وژني او بیا ته وایي چې زه افغانستان کې انتخابات ګټم. دا ترخه واقعیتونه بیرته موږ وایو درته سلام رحیمي ته نشي ویلی، درته د 600 مشاورین د غوړه مالان درته نشي ویلی، درته موږ وایو که ته غواړې په څنګه انتخابات ګټې. د کندي کې وروستی سړی شته چې کامیاب شوی هغه په 2000 رایې باندې کاندید کامیاب شوی، اتا په ټول ولایت کې چې دي اتا په خپل پلرني ولایت کې 2000 رایې کارول شوي، اتا په ولایت کې وروستی کاندید چې د خزینه هغه په 300 رایې باندې کامیاب شوی. دا کټول تا ته درکې د سلنه بچیرته شي ته د خپل سیمه کې امن راواله، ته ټول مخکې امن راواله، بیا راجستر وکړه، انتخاباتو کمیسیون دې اصلاح کړه، بیا انتخابات ته ودرېږه. چغې څه ته ضرورت شته ده؟ ته راشه کې زه مجبور یم چې دا ولسه دا واقعیتونه وایم. بل پروګرام سره کو په تلویزیون کې دا ټول واقعیتونه به ورته وایو چې وروره دا سړی مه غر کوئ. د په حاکمیت کې دا چې اوس د درې کسان ناستو، یو اتمر صاحب و چې هغه زه خبرې نه کوم، ته به د سره خبره کوې. د انتخاباتو اول راوند یې بایلول او دویم راوند پاتې و. ما ورته وویل چې ګوره ولس غر کېږي، ستا کامیابي چې ده ستا او جمع د غوړه مالانو کامیابي ده. یو څو تنه به دلته به ګیره ټک وهلي، دلته به غوږ کې مندرې اچولي، دا به سره دا به ورته غوړه مالي کوي. تا ناکامي دي د ټول پښتانه د ټول افغان ملت ناکامي ده. کامیابي ستا جمع د ټول جمع د غوړه مالانو. هماغه منطق صحیح و. اوس هم ورته وایم چې کامیابۍ کې دی هم د ملت خیر ده هم د غوړه مالانو. خو دا غوړه مالان بیا دل موجودیت د ملت په ضد باندې بیرته ګټه پورته کوي، د حکومت چینجن کوي، خرابوي، او په ناکامۍ کې منګه تاوان کې شریک یو. غوړه مال نه ده شریک، دا به بیرته بېسري تړي ځي به خارج ته، دی به خپله هم ځي، دی هم ته ګزاره نشي کولی. ځکه د تر اوسه پورې 15 کلو کې افغانستان دې جوګه نه کړ چې دی ورسره فامیل وار په ګډه باندې ډوډۍ وخوري، په هر کې ورسره ډوډۍ وخوري، زوی لورې. دا خبره به هم کوو چې کله کله خلک وایي چې دا څوکۍ ورته انده ورکړې، څوکۍ دته منګه ورکړې، دی موږ ته شی راکړي. د کورنۍ 4 غړي دي، 4 غړو کې یو کس د رایې ورکړي چې خپله دی ده، نه مېرمن رایې ورکړي، نه لور رایې ورکړي، نه زوی رایې ورکړي. نو یو سړی چې په خپله کورنۍ کې په سلو کې 25 رایې وګټي، صحیح شو. نو دا خو د ولس برکت چې کامل. زما کورنۍ که یو غړی ده، که 10 دي، که 15 دي، په سلو کې 100 د رایې ورکړي. نو اوس دی موږ کامیاب کړی، که دی موږ ته شی راکوي. دا خو زموږ په برکت باندې دا زه چې زه وایم دا د ټول افغان ولس په نمایندګۍ دا خبره کوم چې هر افغان تر خپل وس ورته زیات هغه کومک ورسره وکړو چې دا سړی کامیاب شي. نو چې کامیاب شو دی اوس په ولس باندې ځان باندې دا چوکۍ د شخصي ده چې والا پلانکي ته مې څوکۍ ورکړې، ستا خو نه ده شخصي. وروره ته خو دې څوکۍ نه مخکې وې که نه، موږ درغلي وو چې وروره تا ته موږ ته شی راکړه او دونه موږ کوچنیان سو چې استاد تا نه شی وړو. دا خو د دولت مشر یا حکومت مشر یا ولسمشر څه ته وایي چې د حکومت هغه چې دي ارکان چې دي یا څوکۍ چې دي یا مقامونه په مسایقو کسانو باندې وویشي. تا وظیفه ویش ده، کار کول، بیا به خلکو نه ته کار وغواړه. دا خو ستا شخصي خیرات نه چې ما ته راکوي چې اول دې زمونږ د غاړه بنده شي، زمونږ د ژبه وچه شي او خوله دې ګونګه شي، ستا نه موږ چای او شی غواړو. دونه کوچنیان یې چې ستا نه خیرات کې د شی راته راکړی، هېڅ ضرورت نه لري ستا نه موږ شی وغواړو. 2% رایې دې وګټلې په 2000. که د تفکر خبره وي خو هغلته هم تفکر و، مګر دلته داسې ده چې دلته ولس ته چا انګېزه ورکړه چې راپاڅېږي، یو غټ خطر ته متوجه دی چې ګوره که دا سړی ناکام شو، دې سره ټول ولس ناکامي دی. دا انګېزه تا ورکړه، دا انګېزه ستا د غوړه مال ټیم ورکړه، دا اوس یې ورکولی شي.
دا خو کسانو چې دی وطن کې ریښه لرله، دی وطن کې حیثیت لره، هغوی د ولس ته وویل چې ګوره غټ خطر متوجه ده راوځي. ښځې او نر ځوانان راووتل، رایه ته درکړه او بالاخره ته کامیاب شولې او بیا د مغه ولس په مخ باندې دروازې بندې شولې. غوړمال، چاپړوس، پردیپال همغه ځان راتاو شول او والا چې 1000 کلن شي 2000 کلن شي. دا منطق مني؟ نو یو چا په د توصیف کې چې دغه نه افراط وشي، خو دغه د دښمن دی که نه؟ مونږ خو 100 کلن شي دا به هم غنیمت دی. د بله دوره کې خلکو دا کار وکړي دا به هم غنیمت دی. دغه دوره د په سړیتوب سره پای ته ورسوه. د دولت غټه کامیابي به دی چې بل منتخب حکومت ته دا حکومت انتقال کړي. یعنې دې نه غټه کامیابي بله نشته ده. او سوری د په وخت کې یا سرک ولګي یا شروع سي او که بشپړه راغله خدای خو بیخي د دغه جمهوري ریاست نه 10 چنده دغه کې د حیثیت او ابرو چې د هغه زیاتېږي. نو په دې خاطر بیا مې یادونه کوم چې هغه ورونه چې د زړه له کومې موږ نه تقاضا کړې وه یا په دې خفه کېږي چې موږ په جرګه کې ګډون ونه کوو. نه، یو سړی باید د کوزو پښتنو دپاره دا د اعتراض غږ پورته کړي. موږ په جرګه کې ګډون وکړو، که موږ وکړو که ونه کړو جرګه پای ته رسېږي. مګر دا حقانیت به ثابت کړو چې یو څوک و چې په سخته کې او په امکاناتو په حدودو کې د کوزو پښتنو یا محکومو افغانانو غږ پورته کړ. نو نورې خبرې هم ډېرې، نور هم ډېر وخت نه نیسم. ټولو ته کزلمارانو ته سړیتوب، د وطن خواخوږو ملتپالو ته د وطن خدمت او غوړمالانو، جنګ سالارانو او هغه ته ذلت او بربادي غواړو. دغه زموږ هیله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.